عام کس دی د وطن بچی دی ملاقاتونه هم کېږي لیدل هم کېږي موږ د ده سره څه تعلق نشته خو چې کومه خبره کوي بنیادي خبره کوي د ولس خبره کوي 11 اکتوبر په خیبر کې کېږي فزیکلی دا زور مناسب و پښتنو منځ دی دا خبره ده چې زما خپل تجویز هم دا و چې الحمدلله موږ په خپل ځوان کې دا لیدل چې موږ د پښتنو مېلمستیا کولی شو په تاریخ ډېر دروند بوج و په تاریخ کې هم کړی واقعي ډېر دروند بوج و دا اسې په خلرسي چې دومره ستره بیا یو ستر امتحان په موږ باندې کوم راغلو سپیشلی په افریدو باندې ستر امتحان دا راغلو چې کوم میدان جوړ شو دا یې موږ سرکار په لاس کې واخیستو تقریبا 9 اکتوبر باندې د سرکار په لاس کې واخیستو از افریدي قوم ته یو چلنج شو چې موږ پښتنو ته مېلمستیا کوو موږ دسترخوانونه اچولي دي موږ هغو ته پوزې اچولي دي سرکار اوچت کړل اوس یې موږ تشخص د موږ عزت او ختم شو نو څه کول غواړي میدان اخیستل غواړي الحمدلله قرباني پې وشوه شهادتونه پې وشول ګرفتارۍ پې وشوې پخپله موږ پکې په ستړي شو او موږ په هغه چې چا شهادتونه شوي دي فخر هم پې کوو خفه هم پې خو په دا خبره فخر کوو چې موږ فیصله وکړه چې حالات مې وکتل چې موږ نه یې میدان اخیستی مېلمه ته مېلمستیا تیاره وه میدان اخیستی په 2 منټ کې مې فیصله وکړه چې میدان اخیستل غواړم د الله کرم دی خپو کېم فایر شوی دی نږدې شوی دی ملګري لګېدلي خو د افریدي شمله په دا وچته کړه چې موږ میدان واخیستو د الله کرم و نو ستر امتحان و ستر بوج و الله پاک په خیر سره سرته ورسوله کنې ډېر نقصان کېدو هلته خو الله پاک رحم کړی و نو 11 اکتوبر میدان د خیبر کې موږ پایشه وو او تجویز مې ورکړی و ملاقات کې مې ورکړی و جلسه جلوس مې ورکړی و دغې پوره چې موږ لرو خپل قوت چې خلکو مېلمستیا وکړو یو مقام دی د خیبر او الحمدلله څه ډېر وخته پس خیبر خپل هغه تاریخي مقام څرګند کړ نوري صاحب پوښتنې له راځم تاسو دلته د ګولو د بېخونده وضعیت خبره وکړله دا تاسو ما کتلې پښتنو ولس کتلی چې هلته ګولۍ فایر کېږي شیلنګ کېږي او په هغې دوران کې تاسو خلکو نه مخکې یې دونه ډاډ دونه حوصله ډاډمن په څه وایي اصل کې دا چې په دې حواله باندې مو خپله یو نظریه وکړي خپلو بچو ته مې رب کائنات د ټول د کائنات سیستم دا ډیزاین کړی ډېر مخکې ډیزاین پروجیکټ الله په خپل لګولی هغه ته دنیا وي په دا دنیا کې یو مین اکټیویسټ چې کردار د انسان دی الله رب العزت دغه ژوند ډیزاین کړی دی چې دلته به تا سره ملاقات کېږي دلته نه درته تکلیف ملوي دغه ځای کې دغه چپټر کلوز کېږي او دغه ختم کېږي نو موږ خپله عقیده دا جوړه چې په کوم ځای کې موږ ته مرګ لیکلی دی هلته رسي کومه ګولۍ چې د انسان د سینې پورې جوړوي هر نه بدلېږي نو دا الحمدلله دا څه خبرو حد پورې محدوده نه ده لکه موږ د امتحاناتو نه لرې سوتي هغه ورځ هم مو سوچ وکړه چې که زه کېناستم یا زه په شا شولم یا زه سایډ ته شوم یا مې سر ټیټ کړو نو څوک به پاسېږي ما سره په کس کې ویډیو اوس هم شته دی څنګه ما نه کس ویډیو کوله او ما ته یې ویل چې کښېنه ما ته چې زه دا ډېر لاندې بلکل هغه پولیس وتي وو نو زه کښېنم بیا مې څوک پاسېږي نو هغه کیمرې چې ریکارډینګ هغه ولګېږي ما څه کې ریکارډینګ خو چې کله د هسپتال نه ډسچارج شوم ما ته یې ولګولو چې دا هغه ټایم مو چې زه ولګېدم نو کباج په دغه سوچ سره چې الله پاک نه کم تقدیر چې څه ته ویل شي وایسې ته مسلمان موږ په دا باندې امان دی تقدیر کې چې څه لیکي هغه نه بدلېږي نو دغه عقیدې سره هلته مو اوس هم ژوند تېرول الحمدلله